د اوسني کرکټ پادشاه ویراټ کوهلي د راشد خان ارمان د بالنګ ستاینه وکړه. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یا ځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د نړیوال جام د لوبډلو د لوبډلمشرانو د خبري کنفرانس په بهیر کې ویراټ کوهلي او ډوپلیسي د راشد خان ارمان توپ اچونه ډېره وستایله او هغه یې د افغان لوبډلې لپاره لوبه بدلونکی لوبغاړی وباله. کوهلي وویل راشد د سپین بالنګ بېلابېلې بڼې لري. کله چې توپ وهونکی د راشد توپ اچونې ته مخامخ وي، هر بال د دې احتمال شته چې پر پښو ولګېږي، وکټ یې وغورځېږي یا یې په کوم بل شکل وسوځوي. راشد خان زبردسته بالر دی او ښه شخصیت لرونکی انسان دی. د سویلي افریقې کپتان پاپ ډوپلیسس هم د راشد خان ارمان ستاینه وکړه. راشد خان نامي بالر دی او زه به ډېر خوشحاله وای که زما په ټیم کې لوبېدلی وای. همداشان د نیوزیلینډ کپتان کین ویلیمسن د راشد خان ارمان په اړه وویل چې هغه یو پیاوړی توپ اچوونکی دی. په آی پی ایل کې ورسره لوبېدلی یم، ډېر خوند راکوي چې لوبه یې ګورم. زه به خوشبخته وای که نړیوال جام کې زما په لوبډله کې راشد خان ارمان وای. همداشان ګلبدین نایب نړیوال جام ته د افغان لوبډلې پر چمتووالي وغږېد او زیاته یې کړه افغان لوبډله له څو میاشتو راهیسې نړیوال جام ته چمتووالي باندې بوخته ده او د دې هڅو پایله به مثبته وي. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. دومره یې شیر کړئ چې د نړۍ هر د کرکټ مینهوالې وګوري. والسلام.